تصبروا یا ایمان والو صبر کوي وصابروا د دشمن مقابله په مضبوطی سره وکړي ورابطو د خپل وطن سرحدونه بند کړي یعنی د الله حکم دا دی چې سرحد خپل بند کا او دا لازم نه چې ته د کافر سره جهاد کنه هر څوک چې پتا تعرض کوي ستا په من تعرض کوي ستا په عزت او ستا په ناموس تعرض کوي دا غي سره د پتا باندې جهاد فرض دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من قتل دون ماله فهو شهید من قتل دون عرضه فهو شهید من قتل دون دینه فهو شهید د عزت مقابل کې مړ شي شهید د مال په دفاع کې مړ شي شهید د دین په دفاع کې چې مړ شي شهید ګوره دین دلته رسته کړی دی حدیث کې د کوم مضبوطه نقطه ده مطلب دا نه دی چې ته یوازې په دین باندې جنګیږي نه چې ستا په عزت څوک تعرض کوي ستا دپاره شریعت وایي مړې کا جهاد سره وکړه ستا په خاورو څوک تعرض کوي شریعت وایي جهاد سره وکړه ستا په دین څوک تعرض کوي جهاد شریعت وایي جهاد سره وکړه نو د عزت د دفاع او د مال دفاع دا د دین نه پسې مخکې ده ځکه چې دین مال د سره نه دین په څه باندې کولی شي ځکه دا دین دا د مال د دین دپاره حمایه ده عزتمندو عرض مې دا دی چې ښه مضبوطۍ سره ودرېږئ د خپل وطن دفاع وکړئ د دشمن مقابل کې ودرېږئ او چې زړه کته پورته نه کړئ زموږ مرګ د شهادت دی او زندګي د غذا ده د دې نه بله غټه خبره نشته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وسلم د چمن د واقع په حواله ده په چمن کې به بیخي ډېر مړي وو د چمن به دونې مړي وو چې په حساب یې ستړی وې که چېرې افغان ملي اردو موای او دوی میدان ته موای راټوپ کړي شاباش دی د ملي اردو پر غیرتمنو افسرانو پر غیرتمنو سربازانو آفرین ورته وایو جانانه د ملي اردو چې پرون څه وخت واقع وسپه له اسلام آباد له جیچکیو د کابل سره په تماس کې سو چې باید فوج کار نه ولري د ملي اردو کلي اردو ته کندهار ته مخابره وسپه چې په دې کار ما لرئ د ملي اردو ټولو افسرانو انکار وکړ خپل مرکز یې نه ومانه ول چې پر پښتنو مرمۍ اوري موږ نه سو کښېنستی موږ به میدان ته وروځو او موږ دا عرضم کابل ته هم کوو که چېرې دغو افسرانو ته سزا ورکړه سوه چې چا پرون غیرت کړی دی بیا موږ د کابل خلاف هم بغاوت کوو په دې د خبر وي او زه عزیزانو دا عرض تاته کوم تاسې سوچ وکړئ چې زموږ فوج کم یو دی هغه زموږ فوج دی چې پر موږ مرمۍ چلوي زموږ ماشومان زموږ سیاسیارې زموږ ځوانان زموږ سپین ږیري مري او که هغه زموږ فوج دی چې زموږ په دفاع کې ودرېده زموږ فوج کم یو دی دا زموږ فوج دی دا ملي اردو زموږ اردو ده آفرین دی د دوی غیرت ته او داسې یې په مخه راواخیسته ګرد یې پیپسي کیله نناسته د بومبل له تاڼې د پوستې ګرد یې راواخیستې او زه سلام کوم و دا غیرتمنو د اردو افسرانو ته وچ انکار وکړ مرکز ته چې قطعا دا نسو منلی چې پر پښتنو مرمۍ اوري او موږ به نور وځو او میدان ته یې راوتانګل او سرونه یې په لاس کې راواخیسته تر چمنه یې راورسول تر ښاره پورې دا پنجابي اردو نو زه پښتنو ته دا یم چې زموږ فوج هغه د افغانستان فوج زموږ فوج دی دا زموږ قاتل زموږ فوج نه دی په دې به موږ سر خلاصوو دا زموږ قاتلان دي دا موږ غلامان کوي موږ وزني موږ شکوي له موږ رشوت دا فوج زموږ فوج نه دی دا باید چې ګرد پښتون تصور وکړي
ډیره مننه غرمه ده ستړي سوي یاست ستاسو په رخصت